په لویه جرګه کې نن ورځ څه تیر شول، وکیله ولې له جرګې څخه وویستله شوه؟ عبدالله د وکیلې په اړه څه وویلې؟ هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي له بلقیس روشن سره په جرګه کې د ننني چلند د پلټنې جدي غوښتنه کوي. ښاغلي عبدالله نن ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د بلقیس روشن په وړاندې په جرګه کې په چلند خفګان وښود او ویل چې دا پیښه باید وڅېړل شي. بلقیس روشن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي لویې جرګې منتظمینو نن په دې لاس پورته کړ. میرمن روشن زیاتوي ما خپله غوښتنه وکړله، خو چې امنیتي کسان راغلل او لیک چې د رسنیو له لید لیرې شو، زه یې ټیله کړم، کوښښ مې وکړ چې ځان کلک ونیسم، خو ولوېدم او بیا یې هم ووهلم. مخصوصا یوه ښځه وه، هغه هم د امنیتي کسانو وه. خلکو ویلې چې کومه وکیله وه، خو وکیله نه وه، بلکې هغې له مخکې همالته د تشریفاتو په برخه کې کار کوو. اغلې روشن د ولسمشر اشرف غني د خبرو پر وخت له خپله ځایه وپاڅېده او په یو ټوکري بینر یې لیکلي وو چې وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت دی. افغان ولسمشر غني بلقیس روشن ته وویل چې چاته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې په غړو پورې تړلې ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.